السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما د لارو بر ګرانو پښتنو ورونو بچو خويندو ورونو، زه محمد یوسف بنيری تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې زه د غنی خان په زار در نشم نظم باندې په کوم نظم کې چې هغوی دعا غوښتلې ده الله نه، په هغې باندې خبرې کول غواړم. راځئ چې واورو وړاندې غنی خان په دې دعا کې د الله سبحانه وتعالی نه څه غواړي. غنی خان وای: اے خدایا عقل را، اے خدایا پویا را، زړګې مضبوط را او سینه لویا را، سترګې د نور را کا رحم د ځان را، بیا ټول غمونه د دې جهان را، ماته په سر کا زار در نشمه، زبې وړمه زبې وړمه. یار بهادر را کا که همت نه را کوي، غیرتی رور را کا که غیرت نه را کوي، د اسکندر بخرا د دارا خیال را، مټ د خالد کې توره هلال را، اسلام دې پرېږده ماته زار در نشمه، زبی ګټمه زبی ګټمه. د شپې خیمه کې د عشق شراب را، پاک مل د لارې لکه ګلاب را، د سپوږمۍ نور را کا لوبو کولو لا، او د بوډۍ ټال را کا جوټو وهلو لا، جهان دې پرېږده ماته ځان در نشمه، جهان دې پرېږده ماته زار در نشمه، او جنت به یې کړمه جنت به یې کړمه. زما عزتمندو، غنی خان نن ماته دغه زمونږ او تاسو به ټول پېژنئ د تصوف استاد او د غنی خان او د رحمان بابا په شارع باندې چې کوم عمیق نظر لرونکی دی حضرت علامه زید ګل خټک صاحب، الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچوي. هغوی ما ته میسجونه راولېږل، د هغې نه ډېره رهنمایي انسان ته حاصلېږي. هغوی خو د ډېرې لوړې پایې خلق دی. زما مثال د هغې طالب علم دی کوم چې په ادنا کې ناسي او استاز پې بروسئ، نو کله چې استاز یا ټیچر د کلاس نه بار ته ځي نو د ماشوم ته وایي د وړو ته دا سبق دوهراو کا، نو زه هغه استاد هم نه یم بلکې طالب علم یم، او طالب علم هم د ادنا یم. دی خو ډېر لوی خلق دی، سردار علي ټکر صاحب شو یا دی شول، دی ته زما سلامونه دي. الحمدلله ډېره زیاته رهنمایي کوي زمونږ. نو دی اوس دا خبره کوله ماته چې د غنی خان او یا د رحمان بابا یا څومره زمونږ دا ښکلي ښکلي شاعران چې تیر شوي دي، د دې د شعر دوه قسمه خبره، یو خو ظاهري معنی یو باطن. نو الحمدلله زه کوشش کوم چې ظاهري او باطني معنی دواړه تاسو ته مخې ته راشي. غنی خان هم دعا غواړي او موږ هم دعاګانې غواړو. موږ په خپلو دعاګانو کې څه وایو؟ د غنی خان د دعا معیار څومره اوچت دی، څومره لوړ دی، هغوی څه وایي؟ غنی خان وایي: اے خدای عقل را، اے خدای پویا را. دا اصل کې پویا ده، فیاض خشکی صاحب ویلی دی. نو اے خدایا پوهه را، پوهه نه ده د غنی خان او زمونږ د بنیری یا سلارزۍ ژبه کې پوهې ته پویه موږ وایو، پوه شوې که پوه نه شوې، پوه شوې او که پوه نه شوې. نو د اشنغرۍ ژبه کې هم پوهه ته پویه ویلی شي، پویه ویلی شي. نو غنی خان دا قافیه راځي صحیح: اے خدای عقل را، اے خدای پویا را، زړګې مضبوط را او سینه لویه را، سترګې د نور را کا رحم د ځان را، بیا ټول غمونه د دې جهان را، ماته په سر کا زار در نشمه، زه به یې وړمه زه به یې وړمه. غنی خان د الله نه دعا غواړي، دا ظاهري د دې ترجمه ده او تشریح ده چې اے خدایا ته عقل را کا، اے خدایا پویه را، مضبوط زړه را کا او لویه سینه را کا، د نور سترګې را کا او د ځان رحم را کا، بیا ټول غمونه چې څه غمونه دي دنیا ما د راکه په سر باندې کېده، نو بس زه به یې وړمه او زار در نشمه، یا الله ستا نظار شم، زه به یې وړمه، زما او بېڅه کار نه وي. اوس غنی خان په دې کې د قام ته څه خول غواړي چې قام به د کمو خبرو د حاصلولو کوشش کوي. هغه دا دي چې یاره هر قام باندې هغه راځي، بدې ورځې راځي، مسلې راځي، دی به مقابله څنګه کوي؟
نو په دې کې غنی خان د الله نه عقل غواړي چې کم قام سره عقل وي او د سره پوهه وي، الله وهبي پوهه وي وسره، بیا الله سبحانه وتعالی دې قام له مضبوط زړه ورکړي او سینې ولا لوی ورکړي. سترګې د نور د داس لکه د نور سترګې کو تاسو وګورئ نو دا ټول جهان رڼا کوي، یعنی د انتهایی وسیع النظر ای، د لوی نظر ای، تنگ نظر نه ای، تنگ زړه نه ای، کم عقل نه ای، بیوقوف نه ای او ناپوه نه ای. او بیا رحم د ځان د الله رحم به حساب زیات دی، د الله رحم، د الله طرز، د الله مینا د مخلوق سره، د الله صبر دا ډیر لوی دی، لکه څنګه چې الله لوی دی دغه شانې رحم، طرز او محبت لوی دی او صبر لوی دی. نو یو قام ته یا د یو قام مشر ته چې دا نعمتونه الله سبحانه وتعالی هدیه کړي، نو دته د دنیا غمونه سي دي، د دنیا د هر غم د هر ستړي مقابله غنی خان مونږ ته دا درس راکوي چې په کومو خبرو باندې به د هغې مقابله کیږي، دا په جړام پنګولا باندې د هغې مقابله نه کیږي، دا په شکایتونو باندې د هغې مقابله نه کیږي، بلکې د دې مقابله چې ده هغه په عقل کې، عقل بس ده کې پویا تعلیم او زړه لوی سینه به تنګې نه د شخړو ته د زمانې د تودې سړي چې دي دې ته به سینه تنګې نه وارخطا کېږي به نه، سینه به ورته لویه ساتې، وسیع النظر به یې تنګ نظره به نه وي، زړه به دې تنګ نه وي، نظر به دې تنګ نه وي، د انور په شان لوی لکه سترګو کې رڼا ومي که نه چې د خلقو رهبر شي، او بیا وسیع نظر یې ستا د سترګو رڼا ټوله دنیا په هغې کې راځي، تنګه نه وي. او زړه دې دومره لوی او دومره رحم دی په زړه کې د انسانیت دپاره، او دومره مینه دی او دومره صبر او برداشت پتا کی، لکه څنګه چې د الله سبحانه وتعالی نعوذ بالله د الله مشابه کېدی نشي. خو غنی خان غواړي مقصد دا دی چې د عامو انسانانو نه زیات رحم، لکه څومره چې په انسانانو په زړونو کې رحم پروت دی، نو د دې نه زیات رحم زما مال راکا، لکه دا نه چې تنګ زړی یم او په نه خبره باندې غوسه کېږم، قارېږم، خفه کېږم، داسې نه. بیا کو غمونه راځي، کو ستړي راځي، کو تودې سړی راځي، په دغه مې څه پروا نشته، د ټولې دنیا دا مال راکړه، زه به یې مقابله کوم او زار در نه شمه، ای الله ستا نظار شم، بیا هېڅ خبره هم نه ده. یعنې تمامې ستړې، تمامې تودې سړی هغه هم په دقې دولتونو، په دغه نعمتونو، دغه څو صفات دي چې دي، علم دی، پوهه ده او عقل دی، لوی زړورتیا ده، لکه لوی زړه دی، لویه سینه ده او وسیع النظر ده او صبر دی، رحم دی، برداشت دی. په دې باندې هر قوم او هر انسان چې دا پکې نو د هر ستړي مقابله کولی شي، او چا چې د ستړي مقابله وکړه نو فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، بیا د ستړي پسې وروستو دمې دي، د ستړي سره سره دمې دي، وروستو نه دغسې داسې یو خو وروستو نه که یو بل پسې یو بل پسې، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. نن کو تاسو ګورئ زمونږ په دې پښتون قام باندې څومره ستړي د 40 کالو نه دي، او په دې کې د څومره خلقو چغې ووتلې، څوک څه شو، څوک څه شو، څوک دهریه شو، او څوک د الله نه خفه شو، څوک د اسلام د دایرې نه ووتل، څوک د پښتونوالي د دایرې نه ووتل. خو د دې دا فرار چې دی هغې پښتون قام له څه ګټه ورنه کړه، د دې په ځای چې مونږ د خپل تهذیب نه وځو، د خپل دایرې نه وځو، د خپل قام نه لرې شو، د خپل وطن نه لاړو وتښتو، د هغې په ځای غوره دا ده چې مونږ په ځان کې دا صفات کم چې غني خان غوښتلي دي دا په ځان کې راولو. ماشاء الله مونږ به مقابله وکړو د وخت ظلم سره، د وخت تودو بادونو سره، بیا مخکې فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. غنی خان بل څه غواړي؟ یار بهادر راکا که همت نه راکوي، غیرتی رور راکا که غیرت نه راکوي، د اسکندر بخره د دارا خیال را، مټ د خالد کی توره هلال را، اسلام دې پرېږده ماته زار در نشمه، زبی ګټمه زبی ګټمه. موږ الحمدلله مسلمان یو، کله چې پښتون یو پښتون به مسلمان یو، چې مسلمان نه دی او پښتون نه دی.
دا الحمدلله الله سبحانه وتعالی په تمام مقدس عربي هم نه دی چې عربي نو دی مسلمانی نه 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 چې دا صرف د پښتنو په برخه کې دا یو اعزاز راغلی چې دی پښتون دی نو مسلمان به او چې دی مسلمان نه نو پښتون بني. غنی خان د یو مسلمان پښتون په حیثیت باندې د الله نه د اسلام د ګټې د پاره سغواړي بهادر یار غواړي ملګری چې هغه بهادری خیر کو پخپله زما په ذات کې دغه نشته دی همت نشته دی یار بهادر راکا که همت نه راکوي یا الله کو زما همت نکېږي نو مال یو بهادر یار راکا ملګری راکا و زما همت نکېږي ابر الله سره کوي د کمی غاټې نه چې زخته نشم په کم غر او پوله چې زنه شم ورختلې په کم کمر چې زنه شم تلې نو بس ملګری خو را سره دی و زما همت نکېږي اگر الله راس را کو چې راځه نو زه به سره وخېږم نر ملګری غیرتی دغه بهادر ملګری نر ملګری دا یو لوی نعمت دی. نو غنی خان وای خیر زه کمزورې ما نو ملګری رااله بهادر راکا او غیرتی رور راکا که غیرت نه راکوي کوس کو ما کې مال غیرت نه راکوي څومره چې په کار دی نو بیا رااله رور غیرتی راکا ځکه چې د دې غیرتی رور هغه غیرت چې دی هغه په ما کې دغه مړ غیرت را بیداری او دغه په وجه باندې با زما غیرت هغه وجود مومي. د اسکندر بخ راغه او د دارا خیال را مړ د خالد کی توره هلال را بیا دا درې تنه حضرات چې دی یو سکندر ذوالقرنین بیا د دارا دا عالمگیر خلق او خالد بن ولید رضی الله عنه بحیثیت جنرال دا عالمگیر خلق ته نو پدې کې صفات ځکه خودي دنیا مسخر کړي و نو بخت دی هغه د سکندر هغه ډیر بختو زه په ټوله دنیا باندې په یو تن هغه حکومت کړي دی نو یا الله د سکندر بخرا لراکا او بلغه سلطان سکندر ذوالقرنین مسلمان وو ایمان والم وو بیا د دارا خیال دارا په دې داسې یو شاهزاده خیر په مغولو کې تیر شوی دی خو دارا د شهنشاه ایران یو سلسله وا هغه کې بادشاہان تیر شوی دي نو دی د دارا خیال دغه خیال چې دغه عالمگیرو یو ایران د نیمه نه زیات په دنیا باندې حکومت کړی دی او حکمرانی کړی ده نو خیال د دارا راکا زما خیال او زما سوچ دا محدود نه لا محدود سوچ راکا. تاسو ګورئ دا يهوديان زمونږ دارونه چې دي موچی چې د چمیار نه چمیار چې کینی او سپلای جوړای نو هغه د خپل دغه سوچ محدود نه چیرې د خپل کوسه پورې دی یا د خپل محلې پورې دی یا د خپل کلی او د خپل صوبې نه دغه دا سوچ چیرې زما دا سپلای دا بسنګ ټوله دنیا ته رسي. تاسو ګورئ باټا ته دی نن بای کو نانونه پخای پیزا شو یا دا نور دغه شو کنه مکډونلډ شو او دا KFC شو دی کو د کوس نن بای دی او یو پخلیمار دی زمون پخلیمار غریب څومره سوچ دا غیر محدودي نو غنی خان لا محدود سوچ غواړي او دا اوسم په دې زمانه کې شته دی چې ګوره دا غو پخلیمارو مغه عالمي دا سوچ عالمي نو کله چې سوچ انسان عالمي دل الله سبحانه وتعالى بیا په ټول عالم باندې تقویت ورکړي د په ټول عالم باندې او د خیر ټول عالم ته رسي. نو ځکه غنی خان بخت سکندر غواړي او خیال د دارا غواړي وړو کې خیال نه دا محدود خیال نه او د خالد یعنی مت خالد رضی الله تعالی عنہ غواړي دغه دا توره هلال چې ورته وینو دا په یو جنگ کې حضرت خالد رضی الله عنه هغه جنگیدو یو روایت ده او داغه توره ماته شو نبی علی السلام والا د کجوري نه یو پاڼه ورکړه چې دا والا الله سبحانه وتعالى هغه د توره کړله او بیا الله سبحانه وتعالى دې ته سیف الله وي. نو غنی خانم د حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ په شان مټ واړي او داغه په مټ کې چې کوم تور وکمل چې زوال نو حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ اكو غیر کله اسلام نو راوړل نو مسلمانانو له شکست ورکړو چې اسلام یې راوړو نو بیا کفار له شکست ورکو هغه له چا شکست نه ورکړ نو داسې مټ راکا چې هغه بری بارس چا باندې بری مومي چې داغه په نصیب کې تقدیر داغه په تقدیر کې هغه شکست نه وي پړان نه بلکې هغه وړي همیشه د پاره او چې کله دارا کې مالا یعنی بہادر یاری او رور غیرتی بیا د سکندر بخت وی
او د دارا خیال وي، سوچ علمگیر وي، قوم بین الاقوامی وي، او د خالد رضی الله عنه په شان یو مټي بهادر، نو بیا غنی خان وایي چې اسلام دې پرېږده ماته، زار در نشمه، بس بیا د اسلام ماته پرېږده یا الله، زه به یې ګټم او زه به یې ګټم، بیا د خلاصې زه پوه شه او اسلام پوه شه. یعنی د اسلام د ګټلو دپاره دا کمی خبرې چې غنی خان غوښتلي د دې نه علاوه کو موږ د نورو خبرو د حاصلولو کوشش کوو، پای کې به ناکامي. دا غنی خان درس ورکوي او دا بالکل د کاڼي کرښې دا خبرې. د شپې خیمه کې د عشق شراب را او پاک مل د لارې لکه ګلاب را، د سپوږمۍ نور راکا لوبو کولو له، د بوډۍ ټال راکا جوټو وهلو له. غنی خان بیا د خلوت خبره کوي چې را د شپې خیمه کې د عشق شراب لا، دا شپه چې دی مثال دی تنبو دی، دا ظاهري معنی ده. نو چې کله شپې نو ستا د عشق شراب راکا چې د شپې د تا ته ولاړ او ستا سره په خلوت کې ما ستا په مینه باندې مست یم. ورځ کې چونکې ورځ د معیشت دپاره ده، د قومونو د ژوندونو د جوړولو دپاره ده، د اسلام او د غریب د حقوق دپاره د جنګونو دپاره ده. شپه چې شي نو چې شپه کې زه ستا سره راز او نیاز کوم. او پاک مل د لارې لکه ګلاب را، مل چې دی هغه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده چې ما د هغې په لار باندې چې هغه یو پاک انسان د ګلاب په شان پاک د هغه په لارې باندې مې وچلوه، ځکه چې الله سبحانه وتعالی ته د رسېدو لار چې ده، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالی ته د رسېدلو لار صرف د نبی علیه السلام اطاعت دی او د نبی علیه السلام سره مینه ده. کو چېرې څوک غواړي چې الله دې زما سره مینه وکړي نو هغه دې صرف د نبی علیه السلام اطاعت وکړي، په هغه دې ایمان راوړي او د هغه سره دې مینه وکړي، نو الله سبحانه وتعالی مینه به ورته نصیب شي. نو دا نبی علیه السلام ته اشاره ده چې یا الله ماله د نبی علیه السلام اطاعت راکا، او داسې د شپې خیمه کې د شراب را چې په خلوت کې هم داسې یم چې بس تا په مینه مست یم او نور څه ته مې فکر نه خیال مې نه. د سپوږمۍ نور راکا جوټو لوبو وهلو لا، د سپوږمۍ نور راکا لوبو کولو لا، او د بوډۍ ټال را جوټو وهلو لا. اوس د سپوږمۍ نور څه ته وایي؟ د نبی علیه السلام د سیرت، دا سیرت چې نبی علیه السلام دا د سپوږمۍ نور دی، رڼا ده، هم په دې باندې تیارې رڼا کېږي. نو ماله د نبی علیه السلام سیرت راکا، ژوند راکا، ژوند تېرولو لا، خلقو لا، د دې دپاره چې خلقو له ورشم او د نبی علیه السلام هغه ژوند هغه فلسفه خلقو ته کېدمه. او د بوډۍ ټال راکا جوټو وهلو لا، کله چې زه د نبی علیه السلام دا ژوند وړم خلقو ته وړم نو دا یو مجاهده ده، دا یو جنگ دی، خلق پې نه مني او په دې کې به ډېرې ستونزې ماته راپېښېږي. نو دا په کم انداز کې به زمانه د نبی علیه السلام دا ژوند خلق قبلی چې زه خوش اخلاقه یم، زما په خبره کې خواني رنګي یاره او ترخه پکې نه، بلکې خلقو ته په ډېر خوش اخلاقۍ سره، په ډېر خنده پیشانۍ سره، په لوی زړه سره د نبی علیه السلام دین راوړی شوی دین زږدمه. نو بیا غنی خان وایي جهان دې پرېږده ماته، زهر در نشمه، زه به یې ګټمه، جنت به یې کمه، جنت به یې کم. نو بیا غنی خان وایي چې دا خبرې دي د شپې په خیمه کې لکه د الله سبحانه وتعالی سره ټوله شپه راز و نیاز کې، او بیا مل دې ډېر ملګري دې ډېر پاک دی. پاک څوک دی؟ نبی علیه السلام دی، او د نبی علیه السلام ملګري صحابه او ولیان دي د الله سبحانه وتعالی. او بیا چې کوم دی د نبی علیه السلام سیرت تا سره وي او خوش اخلاقی ستا په ژوند کې یو رونقي دانی چې خلق د نه یریږي، خلق د نه تختی منډو، څوک د پسونم باندې یادوي، څوک د پسونم باندې بلی، دا نمونه د خلق نه دي، بلکې ستا سیرت داسې چې هغه خلق حیران شي چې دا لا کوم خلق دی، د بوډۍ د ټال په شان رنګین ستا ژوند دي، ستا طرز زندگی، ستا د خلقو سره معاملات داسې دا نه چې اوس دا څوک د یو نوم دی او څوک د بل نوم دی. دا د ګوره د وسنځه کې مې دا دعا کوله چې دا په پښتنو چې کوم وخت دی نو په کار د دې چې کله مونږ بادشاهانو ته، کله یو بادشاه ته او کله بل بادشاه ته
بد ردی وایو، کله د یو لاړ شو، کله بل لاړ شو، کله د ملک نه وځو، کله د مذهب نه وځو، کله د انسانیت نه پکې وځو. نو د دې لپاره د غني خان په دې دعا باندې مونږه دغه وکړو، غور وکړو چې دا خبرې الله مونږ لرا کی او مونږ د دې خبرو په خپل ژوند کې د دې صفاتو د راوستلو کوشش وکړو. نو دا دنیا بسې دا مونږ جنت کو. او کو چرې د دې خلاف، یعنی مقصد د دې ټولې دعا دا شو، د ټول نظم دا مقصد شو چې کومنګ غواړو چې دا دنیا د جنت شي، نو د دې لپاره به موږ په خپل ذات کې، یعنی هر پښتون په خپل ذات کې دا خبرې چې کومې غني خان په دعا کې غوښتلې دي دا به په خپل ژوند کې په خپل وجود کې راولو. بیا هیڅ نشته دی، ټوله دنیا به موږ مسخر کو. زما عزتمندو دا دغه کو تاسو ته خو راغلی دا ویډیو، نو تاسو د نور سره هم شریکولی شئ. کوس تاسو د دې متعلق څه سوال یې مانه کولی شئ. د په لوی الله مو سپارمه، الله مو خوشحاله کړه.